خلق یاست بختور خلق یاست مونږ به تاسو ښه ګمان لرو د روژې میاشت دا تاسو ښکاره کړه چې مونږ د الله د کلام سره مینه لرو مونږ دا کلام تلاوتوو مونږ دا کلام پسې ولاړ یو مونږ په دې کلام عمل کوو من ګورو چې په روژې میاشت کې خاص کر په دې میاشت کې دا قرآن نازل دی که زمون خویندې دي که میندې دي که لورګانې دي که زمن دي که ورونه دي که سپین ږیري دي که ځوانان دي مساجد په کورنیو او په هر ځایونو کې چې ګورو په پټیو کې زمون ټول خلک ناست وي د خدای کلام ورته مخې ته پراخه پیمانه باندې پروت وي هر څوک په مینه او محبت باندې شوق باندې تلاوت کوي همداسې ده که نه ده موږ په ټولو مسلمانانو باندې ښه ګمان لرو الحمدلله مونږ کې الله ماشاءالله اوسه پورې بعضې خلک خو د کینې نه کوی چې دا سفور دی ما اوسه پورې سفور نه دی لیدلی زه همیشه وایم داسې خلکو پسې خبرې مه کوئ که یو چا ته ووایي چې رښتیا وروره ته سود کوې نه حد اوسه تمام ته نشو رسولی باید همیشه په موږ مسلمان ښه ګمان ولرو الحمدلله زموږ د املا په مدرسو باندې په مساجدو باندې په ذکرونو باندې چې دې حد ته رسېدلی او دا ثمره نن تاسې ګورئ سبحان الله قلم باید شاته نشو لکه څنګه چې زموږ ستاسې علما زمون مخې ته همیشه لکه کلک استقامت سره ولاړ دي دفاع د دین کوي تاسې ورسره ولاړ یاستئ دوی ناامیده نه دي ورځ په ورځ نور هم لکه څنګه چې ماشوم ځوانۍ ته رسېږي قوت اضافه کېږي داسې زموږ علما ورځ په ورځ جذباتو او په خوند او په مرمختګ باندې روان دي الحمدلله سبحان الله کلم مایوسه شي الله د رضا سره کار دی الله جل جلاله دې ستاسې د اخلاص او رضا په کار کړي محترمو دا لړۍ روانه ده که لکه څنګه د عبدالله پاچا صاحب مخکې دا ترنم د فلسطین وکړ صحابه کرام دا لړۍ تابعین محمد مصطفی علما ائمه تابعینو همدارنګه امامانو علماو مجاهدینو دا قرباني ورکړې دا به ورکوي دا به یو وخت رنګ راوړي که یو تن هم وي که په زرګونو خلک او قوتونه وي چې استقامت وکړي الحمدلله صفر طاقتونه هم په صفر بدل کړي سبحان الله انګریزانو صفر طاقت په صفر هم بدل کړ که روسانو صفر طاقت په صفر بدل شو که امریکایانو صفر طاقت الله جل جلاله په صفر باندې بدل کړ سبحان الله د دنیا نړۍ که د فلسطین خواته راتاو دي دومره وړوکه ټاپو راتاو دي د دنیا کافران مالي او همدارنګه د سلاح او د څومره مرستې کوي الحمدلله فلسطین کې هغه کم مجاهدین چې د دنیا نړۍ پرې راتاوه ده اسلامي نړۍ ورسره رسېدګي نه مالي او نه بل څه کولی شي بیا هم الحمدلله کافران چې ویډیوګانې وګورئ چغو نارو سرو باندې دي او په شا ځي او په مخ نه ځي سبحان الله وګورئ شیره قرباني ورکوي محترمو که چې تاسې قرباني ورکوي دنیا به ماته خوري الله زموږ ایمان ګوري د فلسطین مجاهدینو دا قرباني به وخت ورکوي الله کولی شي لکه څنګه چې سمو د مخکې اور ولګاوه او په سکونډونو کې خپله دا ډرم دی او که ډرم دی که بل به راغی خپله ویل چې د اتم نه یې زور زیات دی الله کولی شي چې په ابابیلو په نوره حالات کې هغه ماشومانو شهادت الله تعالی سپینګرو د زنانو د هغوی چغار او خپل ورکوي دا یو رنګ راوړي رنګ او کفارو ته ښایي چې مسلمان کله شاته کېدونکی نه دی او دا د قربانۍ والا خلک دي چې څوک دا کلمه وایي
رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د شا باندې تکون کړي دا په مخ پسې وکړي الحمدلله محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم اول حالات دی مکی معظمه ترازی عمری لگ گئی کافران نه پرېږدي سختی دی صحابه کرامو جذبات غیرت دومره شوق رسېدلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې قربان مکی معظمې په مینه قربان ورته وایي د الله رسوله د دې سره به موږ صلح نه کوو جنګ به کوو په مکه معظمه به حمله کوو قرباني به ورکوو محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم اول وحلتو ورته صلح به کوو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې اودس کوي صحابه کرام راځي چې کله اوبه راواخلي چې په لاس اچي یې په مخ اچي صحابه کرام راځي د محبوب علیه السلام د لاس اوبه دا اخلي سوچ په مخ مخي سوچ په لاسونو باندې د برکت لپاره حتی چې صحابه کرام چې چا لاس او اوبو ته نه رسېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته نه رسېږي د برکت لپاره د بل صحابي لاس کشي او په مخ او په ځان باندې وایي سبحان الله د برکت عقیده د صحابه عقیده ده د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ورځ په کټ کې ولیدلي ام سلمہ د کور کې وي هلته ویده دی تارازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خولې مبارکې دي دا اخلي او په بوتل کې اچي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاسېږي د خوب نه ورته وایي په دې باندې څه کوې وایي دا اخلم په خوشبویي کې ګډو او په ودو کې بیا به موږ د برکت او د خوشبویي دپاره به استعمالوو سبحان الله صحابه کرامو ته داسې عقیده وه دا خو چې نن سبا شرک وایي دا غریبانان خالي د علم نه دي پوهې نه دي غریبانان د شرک په معنا به نه پوهېږي چې په لغت او اصطلاح کې چاته وایي او دا د میدان خلک نه دي ورونو او بیا زه بعضې وخت کې سوچ مې دا ویسي بعضې خلک لا دا هم وایي موږ ستاسو علم ومنو او که دا نور چې موږ ته وایي ومنو البته دا ده ستاسو په حال او عقیده باندې ژړه چې د پیغمبر علیه السلام نه مې نیولې تر نیکونو او نیاګانې میندې په ټول په دغه عقیده چې نن سبا درته چا ویل چې شک او په دې یو ټکي د عقیده ټوله ګډوډه شوه نعوذ بالله ستا پلار مور نیکونه دا ټول کافران دي سبحان الله سبحان الله دا ورسره کوم عقیده شو چې تاسې په یو نوي مولا باندې چې هغه هم د میدان خلک نه وي ټول عقیده ستاسې ګډوډه کړي او تاسې تزلزل عقیده دې ته وایي چې شک نه قبلوي ستا عقیده دا وه چې برکت شته ورته یې د خلق په شان زما عقیده ده مولا صاحب ستا خبره بلکل تاثیر نه کوي نه وسیله شرک ده نه تبرک شرک دی نه تعویض شرک دی نه بله مسله دا ټول جایز او صحیح عقیده ده په دې زموږ قرباني پلارونو ورکړي روسان مشرکان هم مات کړي امریکایان مشرکان هم مات کړي انګریزان هم مات کړي په دغه عقیده باندې زموږ عقیده صحیح وه چې کفارو ماته واخیسته دا د صحابو عقیده ده سبحان الله کافران چې راځي عبدالله بن مسعود الثقفي په نامه باندې یو سړی راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حال یې وکته کافرانو ته لار وده مکې خلکو ما فارس روم نور خلک کتلي دي څومره مینهناک ملګري چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي دومره مینهناک خلک ما د چا ونه لیدل دا چې د چا خاش کې د چا لاړې هغه خوړل کېږي په مخ وهل کېږي خلکو کله هم نشي کامیابېدی هم کوئ چې جنګ ونه کوي صلح وکړي کافران دې ته معلوم دغه شول اړ شول چې صلح وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام صلح لیکي ټول شرطونه د کفارو مني تر دې پورې چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي جنجال زموږ د تا سره دې څه باندې دی چې تا د الله رسول نه منو که ته مونږ د الله رسول منلی مونږ د جنجال څه دپاره کوو حضرت علي صاحب ته وایي دا وران کا
پیغمبر علیہ السلام سے ورطوئی زما وجدانی نمانی دا اللہ رسولا پیغمبر علیہ السلام ورطوئی دا کر خماتا ہو خواہ چیز بے قلم کشکم نبی علیہ السلام ورسلمانی پیغمبر علیہ السلام لا دا صلح نامہ ختم ندا پدغ وقت کے ابو جلل رضی اللہ تعالی عنہ دا محبوب صحابی دے دا سہیل سیف چدل تناس دے صلح نامہ کے بڑھ سرے دے دا غزوے دے اخفل کافر پدغ وقت کے دے زوے مسلمان دے فضل زیرنو تڑلے اور روان دے اور ترا دے چھ پیغمبر علیہ السلام پذیک کی اور صحابہ پذیک کی غزان خلاص کی اور بلارے اور تکوری صحابہ ناس کی کافران ناس کی ووہلو شروع ربیت واپس کی چاک ہے اے صحابہ اے اللہ رسولہ زم مسلمان شویم دیلا پارا آگلے چھ ماتا نجات راکے ما خلاص کے دا مشکلاتنا اسلام دا سختے اسر تڑلے دے مخینا میں دا خبرتا اوکڑا کلچ قربانی ورکی دا رنگ راوڑی خلاصون بنصیب کئی دا فلسطین مجاہدین بے یورس خامقا کامیابی گی اللہ بدوی تا نجات خامقا ورکی کلچ دینا کامی سر مخشی پلان ورکڑی صلح نامہ اعلان کی بیا اور سلاماتے گئی ویڈیو گانے ہو گئی چیز کا مسلمانانو کم خدش آتا والشوئی کلم دا ماتی جن شاتا نزی لکفار و خطونا مات شی شاتا نار شی مسلمانان پر مختق گئی تو شاتا کی جن سبحان اللہ خیر دیکھو پورونے خراب شو دا بے ورس خام خارن راوڑی مجاہدین سر مقابلہ نشی کولے گوئی دوی جدا سوخی چو مجاہدین دون صف مات کردے رہے ہمیشہ پہ مجاہدین کامیاب دی دا نور آر مسلمانان چی پا قروب بمبار کئی سمرہ بمبار کی سمرہ بمبنو غرزی اللہ بے ورس خام خارن راوڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورکوئی صلح دا ختمانہ دا ختم دا خلاص کرے ندے تاسی نا چیرتا بے آئی ورکوئی چنا داتا سسر کری فخط کی داسی لکلی چکا چیرتا سوک مسلمان مرتد شو دا بچیر بریر تا منتا واپس آگے تاستا بین درکو کا مسلمان چیرتا زمن دا مکین مسلمان شو کافر اور تاستا برگے دا بکرتا واپس اللہ علیہ منتا بے آگے تاسی شرطنو دا خدا اس وقت دیزو نسکے بس چکلا دا صحابی روان پیغمبر علیہ السلام ورطوئی خفاکی گا ما اللہ بدا نجات اللہ رضا تخلاص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال کے راگے دا اللہ رسولہ تب حق یو کنا دا اسلام کا حق یو کنا دی نبی علیہ السلام ورطوئی چھے بلکل دا حق دی وی ولی دا صحابی ورکے حسی جلال کے راگے بکر صدیق سے ورطوئی دا اللہ رسول دی ورسرکسا موایا داگا یو وقت رانا او پرمختر داراوڑی نبی اسلام ورطویل گورا کہ زمان رسول مرتد شی زمان سا بکارا واللہ با یو وقت اصول راولی پتی حالاتو کیوں چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورسر صلح وکرا چکالتا نبی علیہ السلام برازو دیکھالے بناک ابو البصر سے بلو اغم صحابیو اغم اسلام راو اغم تختید مدینی منوری کافران داگے موافق لال ورطوئے اللہ رسولہ تامن سر وعدہ کرے چا مسلمان مکی نسود مسلمان شبیر تبا واپس کے دارا ابو البصر سے ورطوئے اللہ رسولہ اسلام میں راوڑ ہے مسلمانیم ستاسو غیر کرا غریم خلاص میں کا اور تو اللہ برسر خلاصون نارا جوڑے کی خیر دے برسر علاش صلح شوید رسول صحابہ اجرام مانی داسی و حالات راغل پیغمبر علیہ السلام مانی سختیو مقصد میں تون پتا ٹکی دے چھے قربانی ورکی دور رنگ راوڑی کاسی اللہ قربانی ورکڑے دے جا بولے نن راوڑے رنگ راوڑے تکاری سے دردل تا جماعت کی تردہ خدے قرآن ختم کرتا نو محترمو دور صلی اللہ لارے کے ورطوئے
ښایسته توره ماته ښکاري دا کافر هم ښه ډېر ساده و ورته وایي دې کې نه راوایسته وایي په دا باندې ما ډېر تجربې کړي دي ته وایي واخله وګوره چې صحابي دا توره راواخېسته او په دې کافر یې کېښوده او دا یې مردار کړه سبحان چې مردار یې کړه دا بل ملګری هم ترې نه وتښتېده وایي چې اوس زما نمبر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کافرانو بل مرګره راغی نبی استاد نو راوسته ورته ګوره تا دا ما سره موږ سره کړو او لاره کې زما د مرګري سر پرېږ او ما نه گزارونه کوو بیرته راکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وایي ډېر جګړه ماري او ته موږ ته لکه چې جنجال ګورې صحابي پوه شو چې بیا مې لاس کې ورکوي وتښتېده وایي الله به درته د لاره د خلاص جوړ کړي خلاصون لاره به درته جوړ کړي صحابي پوه شو چې اوس ما ته کار دپاره اجازه وشوه لاړ یو دریا په غاړه کې تیره واچوله چا به چې اسلام راوړه ابوالبصیر صاحب ډلې سره به یو ځای شول مایان به یې خوړل او په دریا په غاړه به اوسېدل چې قافله به د شام نه راتله او دوی ته به استخباراتي معلومات وشو د نر بچیانو به لاړ او په دې قافلې باندې به د کفارو حمله وکړه مات به یې کړه او سامان به یې هر څه ترېنه واخېسته پوره یوه ډله جوړه شوه کافرانو قافلې تنګې شوې ای رنګ راوړه پیغمبر علیه السلام ته یې ویل د خط نه او د هر څه نه تېر یو دې غټې بلا نه م خلاص کړه چې اوس دا راځي او زموږ په قافلو حمله کوي او موږ یې د کار نه وایستلو پیغمبر علیه السلام د مینې نه قربان خط یې ورته ولیکه چې صحابي ته ورشه دې ډلې ته ووایي چې راځئ تاسې په امن کې داخل شوئ مدینې منورې ته راشئ سبحان الله قرباني ورکړه شیشې راوړه جواب راکئ رنګ یې راوړه که تاسې قرباني ورکوئ دا رنګ راوړي دا کور په کور چې نن قرآن لوستل کېږي جومات په جومات ختمونه کېږي دا تاسې قرباني ورکړی دی او دا یې رنګ راوړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې صحابي ته ورسېده الله اکبر صحابي د ځنکدن په حالت کې والله اکبر خط یې لوسته په سینه باندې پروت او صحابي ساه دلته ورکړه او کلمه یې دا ویلې د خط یې کتل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انا لله وانا الیه راجعون صحابي ساه ورکړه صحابه نور لاړل پیغمبر علیه السلام ته نو محترمو چې همیشه موږ او تاسې قرباني ورکړو دا څه راوړي رنګ راوړي همیشه باید موږ او تاسې دین ته قرباني ورکړې ده قرباني ورکوو او قرباني به آینده هم ورکوو دا رنګ راوړي موږ د قرآن د عاملینو لپاره موږ د قرآن حافظینو لپاره موږ د قرآن د عالمانو لپاره موږ د قرآن د عمل جوړونکو لپاره چې پیران مبارکان دي یا هغه مجاهدین چې سرحدات ساتي د کفارو سره جنګونه کوي د هغې پسې ولاړ یو که نه ولاړ یو همیشه به قرباني ورکوو که تاسې موږ او تاسې دا قرباني نه وی ورکړې دغسې به تاسې دلته ناست نه وو چې علما درته ناست دي قاري صاحبان به اوس که ختم درکوي اوس به موږ او تاسې موږ چا به یو څه کول او چا به بل څه کول دا ستاسې قرباني برکت دی چې همیشه تاسې ته قرآن سره مینه علماو سره مینه قاریانو سره مینه دا دومره په نیمه شپه کې چې تاسې دا جومات ډک کړی دی دا خلک په جومات کې نه ځایېږي او په سړک کې ناست دي دا د چا برکت دی د قربانۍ برکت دی او دې قرباني رنګ راوړی دی نو باید همیشه موږ او تاسې څه کوو قرباني به ورکوو مشکلات به هم راځي سختي به هم راځي او دا د الله یو امتحان وي کله به الله تعالی جل جلاله به اجر راکوي کوم شهیدان ورکړي کوم هجرتونه کړي کورونه پرېښي دي او که نور مشکلات ګاللي دي په دې کې موږ او تاسو ته ډېر خوند رسېدلی دی چا ګورو علما شول زمن د چا ښایسته تعلیمات والا شول د چا حافظان شول او چا پراخه زندګي پیدا کړه او د چا دشمنیانې ختمې شوې او نورو مزو کې
فراخی راسی مشکلات وی رنگ راوڑی ہمیشہ باید منگو تاسی قربانی ورکو چونکی پشتمه هم رازی مشر مولی سے هم پاتی دی زرن دیر اچڑی خبر وکم نو امدغا لگ باندې با اکتفا وکم توجونم دیر مننا اللہ جل جلالہ تاسی ہمیشہ پا دی حسن زن کی پا خوگمان کی پا خیستا عقیدہ کی او دا علماء سرمینہ کی او امدا سے خیستا اخلاص او خطر بھی کی ہمیشہ اللہ جل جلالہ دے ملو تاسی وساتی او فتنون دی الامن و حفظ کی مساتی او خراب و عقیدونا خراب و عقیدون و علماؤنا امدارنگی دا غود و غلط و خلقنا دا اگاد مالی کمکونونا چکی